بیبي ای بیبي کور نن خوشې دی او سم چک په واچوي زه به ځان له یو دوه دانې انډې پخې کړم او یو به ورسره ښه غټ سوکړک پوخ کړم ښه په جغ کې به یې وکړم هله بیبي او قراقر ماما وایي په کور کې ګانې نه ایښي هسې چې کومه چې ښي او که نه ایښي ولې ښه په جغ والله د خدای مسلمانه ماما دی ما یا لکه زرکه کنه ما والله کنه دا دې راله والله دا دې څه شی راوړی یا دې پې مړ که سمه مزه کوي چې ته ستړی کېږي او زه کبال دې راوړو سمه نه وې ده نه سپېره کور ته د خدای راوستې ما ویم چې کوم وخت کې زما ښځه جمدې وه دونه کارونه ما نه دي کړي خو چې د کومې ورځې نه مې ښځه مړه شوې ده که نه نو اټی بټم دې خور له کومه غم خادم وله کومه او ښه نشته دی نو دقه خو زه هم یم که نه چې دغه مامي په ځای باندې پاک پروردګار ته مړ کړی وې مړه نو سم چک پې اچولی یې ښه په جغ کې او ته ما ته صرف ده ووایې که نه چې تا ځان پسې ور بند کړو څه د کور هېڅ مې نه کول بس هسې ځان نه مې انډې انډې دې پخولي نو د دې انډو نمبر ستا دی خو زما تا پرون څلور خوړلې نه وې ښه مې کړي دي نه ته وې او نه بېبې وه نو ما ویل اوس بیا چېرته منګه کورې یا بیا دغه وکړي ایسته ما ځان له پخې کړي ښه بچی چې جنده د پلار د نو په وار ده یو ورځ به ته څلور انډې خوري او یو ورځ به زه خورم ولیا کوی رانه وخوري تا ته زه په انډه کې م سات شوم ته ویې ویلیا مړی ویم زموږ د مشرانو هغه متل دی که نه وي چې پورې نه راغلي که نه سره د ګټې د لاندې که نه نه مري ښه بچي تا ما سره لږې ګوتې وکړې ستا مشران څه شو مړه دي زما مشرانو دا یو چې تاسو کره ناسته ده یو دقه ده او نور مړه دي نور څه جنګلي او څه مړه دي نو زما خو ته مشر یې که نه نو پاک پروردګار خو تا نه اخلي د خدای سالمه څونه دا یاد عزت ماما دا اعلان کړی دا یو عزت دا مې نه دی پکار بې عزتۍ ژوند مې پکار ده خو دا د عزت ژوند مې نه دی پکار پیټې ونیسه دا مې دا بچي ګوړې له وروړه ګوړې له دا بچي یو خبره کوم بند کړی ګاڼې شروع کړي ګاڼې او دا هغوی دي نه مرچکي دي د هغوی دې ته وایي ګاڼې د بوزوګانې والله کلال دا بچي دا چې کله ګاڼې سټارټ شي که نه ته ګورې تا زه به وځم خو نه نه که شابه ته دلته مه راځه تلته لاړ شه بس شابه ده یو 300 روپۍ له بکس نه راوانه خله بیک نه چاته وې تا ته وایم که نه شابه دا مې هغه د دوکاندار پیسې پاتې دي ښه چې د سپي ته لږ بور واچوم اسپیس شو نازکې نازکې دې خوا راشه هغه سپیس شو د دې نه ما ته څه پته ده څه شو زه د کور کارونه وکړم که سنټر ته لاړه شم که نه ستا د سپو څوکې وکړم سنټر دې په بلا ولګي د دې سپي معلومات سپیس شو دا خو غټ پټ سپیس شو ته د سپو مړزانو د دې شیزونو نه به ته د قیامت په ورځ باندې مه ونړې بچې دغلته چېرته په ډیران باندې سپي وي کوتري وي بس هغه به ته راولي او کور کې به تېنه ماله دغه جوړې دا خو کم سپی و دا ما د پېښور نه راوستی و دې وجه باندې خو تاله څوک رشته نه درکوي بس سپي دي او مړزان دي میراث چې دا پرېږده چېرته کار کسب هم شروع که که نه د بیخ د دې کار هم وباسي خدای دې بیخ د دې واده هم وباسي زما د واده نه له چاودی دی خو دا د واده خبره ده که دوباره ماته وکړه نو یا به مې ځان له دا سرشتی او یا به مې تا له دا مازغه ورکړي هلی ولې نه ما له به سر ولې نه روانې هغه زه تا له سنټر ته ځم او په خپلو لاسو باندې ګړګړې تاوم او تا له 100 روپۍ راوړم نو اوس په ما له سر باندې تا هغه له 100 روپو ته هم زما سلام دی خو بس ما ماپ کا پلار مې نشته که نه خو پلار مې چېرته په دې کور وي که نه او دې تبلیغونو پسې نه ګرځېدو نن به زما دا ورځ نه وه دا کلي وطن دا خلک پسې وي چې ته ما مړه کړې د تربور کار دی په تربور پورې خندل او خاندي به خلک ته د خلکو پرواګانې مه کوه خو بس چې د مینې خبرې د وسه نه کېږي مله به دماغ نه خرابې نازکې نه په شرق دې ستا دا سپي او دا مړزان ولګي چې سپي او مړزان راولي نو خپل یې ورته څوکې کوه په کور کې ورته خپه وتړه پربدو خیراتونو پسې ګرځي خیرات خوره
ټول عمر به دغه پردي خیراتونه خوري چېرته له 100 روپۍ به د بار هم روړه دي کور ته په کار چې ما له چېرته جوړه واړې پړونه واړې لوپټه واړې د رونه لګیا وي د خویندو لپاره څه نه کوي او تو نن د باندې د کلي د محلې د خلکو دروم چې خلک ووي خلک وي نازکه ښه ده دماغ راله مه خرابوه نازکې منډه یو چې پوخ کا سوکلک پوخ کا ډوډۍ راوړه سړیه ته موږ له دماغ دې خراب کړل د هر دسي یو فساد دسي یو دا چل دی سړیه ورشه ځان له زخه روړه یو پوټي زخه روخوره زم سنټر ته زمونږ د لکونو روپوس پرېږدی تا د سنټر غم دی سړیه بیخ دې د سنټره موزي او ستاره دی کار دی موزي راځه خو راځه راځي وکیله راځي اور باندې اوس ورته تاسو الا هغه چرګوټي موتی دي ښه دې غربه کې بار ګرځي د خیر ګیدړان به ویسي کارای خوشي پرته ده ګیدړان خیر ده کوڅه غلې یو نسی نه من کنه خو غل شته دی او ګیدړ هم دی غلې شه وای یاروره ته پرېږده دته برن مه ګوره بیا ورته شیش ته واخلې ترېږي ښکاري ولې نو ته خدای مسلمانه ته د خدای ته سمه خبره اورېدلې ده یو تا ته ما چل پیرې ویلې وروره چې جاړه به ستا جړه پسې ماله خندا راځي خلک به وایي چې په رور پسې بدې ښکاري چې جاړې په لوی دا کار وکړه خوري بس خپل ګټ تازه او ما د غرمه ما دې خوب درک پرېږده ښه اله راځه زه چې ژوندی مه په خوړو خپورانه خوبونه نه شئ کولی ته چې کار وکړه ته برګي او چړې واله تېرې کا چا ته دی تا ته زما څه کار دی دې ته یې وایه ښه هغه به پې ځان خوب خو کمقل دی اوالې زه پکې نه یم زما یخته خرابېږي خوشحاله کوه ویډیو استاد دوی د یو څه چاته دی تا ته یم یې نشم نه ولې خیال دی نو چې ما له کورسۍ کې خوب راتلو تا چې ویل وایي کور ته به لاړ شي 8 بجې بس بیا ونښتله بیا حسابونه شروع شو ته به یې وړې او ته به یې وړې زه به یې ویستم چې ناوې لګولی شومه ته برګي م وړی شو تاسې هم په شرم څه کار نشته دی تا نه سړی جوړ شوې ځه وړه بس ځه الا نو څوک به کوي تاسو خو په وړه خبره مې نښلئ غټې خو لا پرېږده تاسو تا نه پښتو ته دی پښتو نه لکې غیرت شته نه لکې حیا شته نه لکې پښتو شته دا ته څنګه ښځه ستا خور ده که نه چې څنګه تا کې غیرت وایي مه کوه مه کوه ته لا په وربل ما ته لاسونه وې ته په وربل لاسونه وې ما کې شته ځکه په خپل سر کارونه کوم تا کې نشته دی چې کار درته ووایم وړوکی هلک ته وې ته یې وکړه دنګا ته بنګا ته لګرځم او زه کارونه نه کوم تا څه کړي څه مې کړي دي څه دې کړي دا اوس مې را نیکه رانه واستول لاس ویلي دقه یو کار دی په دې ټول کال کې وکړو تا ته بېبې ویل په شا ویسو تا ته پیدې روان د نن نه پس نه به د نه د بجلی بل داخل کړم دا مې ګوره یاد وساته او نه به د اټۍ بټ نه لاړ شم ښه ښه بیا دې بکس اله او ځه بس ټیک ده اوس به لاړ شم زه ماما اوس زه خپې وباسه ما اوس زه ټیک ده ټیک ده لاړ به شم ښه ای روره ټوکه کومه په ټوکه هم نه پوهېږې او ما ته یې واده رانه وکړه دغه خو چل دی که نه بیا زه روی ټوکې کوم بس زه ورځم تاسو کښېنئ بېبې دا ټوکې م د څه شی پاسه زه څملم تا ته ما ویلي دي خور م تاسو خو یې نه وړئ زه به یې ویسم دا څه کې په خپله چړې وړم او ته برګې که نه تاسو خو جګړې راوالې د خدای ظالمې د خدای ظالمې دا خیبر پښتونخوا ده دا ته څه کې د سړو کارونه هم ته کې نو څه وکړمه چې تاسو یې نه کوئ پسه لکه دا ته برو او دغه یو څه ما خریدو ستا ته شابه ځکه زه په یو 5 منټو کې یو ګنټه خوب کوم او بس بیا به لاړ شم بیا به ځئ خدای پاک د خیرې خوب که دواړه لاړ شئ په ګپ شپو په لاره به ځان له څه ګورګورې م راوالې خورئ او ځئ ما خو درته ویل چې زه به په 5 منټو کې 10 منټه خوب وکړم پاته چې راشي بیا وده شه اله دې کور کې موږ چې تملا نیغه نه کړه یاره خو ستا ملا نیغېږي نه نو ته خو اوس بوډا یې ته خو اوس داسې به ګرځې داسې بکس کې هغه ټوکې هم پرته را بل کاله نه او دوه چاړي دی ته پر دې شغله دا ونیسه منډه د نه پرې کومه دا چې ټوکې بار بار یې ماړوه پیسې را وروره ته کمقلې ته نه پوهېږې زه په تا دا کارونه ځکه کومه دا خبرې ټولې د نازکې کور ته رسي او ساده سړي ماما شابه چیزونه وخته دی دلنم بس خوریم دقه شه د کله دا کله خو داړو باړه خوشحاله وکړه نو ته پوهېږې نه د هغه مخکې خو یې درته نه شم ویلی اختر په سهار به انشاءالله نه وي ځي به صحیح ده ښځه زما رشته به ترې غواړي ګوره ښه بېغمه شه شیناره ده او وایي چې راځه که نه
چغې مه وهئ په قلا راځئ وایي چې قمقلان نه وي هوښیارو به څه خوړی وروره سره د ګیرې قمه کړي چې زه دې دوکه نه کړم څوک به دې دوکه کړي لالا څنګه چل دی ټیک کېږي که نه ټیک یاره نازکې پته نه شي هوا پکې کمه ده که څه چل دی د سره ځي نو میراج چې ناوخته دي سره غرمه ده زه خو لا تللی یم دې ټایم دا زما خیال دی هغه ښکته پمپ کې مې ایراني تیل اچولی وو او هغه کچره ده پکې هغه چېرته ځي هغه مردار تیل دی یو خو بیس ښه کوي او یو ځینه ګاډی د سره شکر الحمدلله نم دا چلونه لیدلي دو نه په دې پیګوله ایراني هم پکې دو لادام پکې دو دی کې هر قسمه نن سبا خو پاکستان کې هر قصه څه شي ته راوخېږه راځه وی لالا بس زه نه ځم تا سره زه سمبل شانتې یاره ته راوخېږه دا څه پرچونر خو نه دی بس موټر سایکل دی دقه شی ده راځه مړې راوخېږه یارېږم که نه نو ته ټول عمر په خرو ګرځېدلې تا لا دې څه چل درځي هغه مشران څه وایي هغه وایي د جیلونو چې یارېږي کور کې کښېنه ابتدا خو د زندانه شروع کېږي راځه مه یارېږه میراج چې نو ما وی ته ټول عمر په خرو ګرځېدلې نو راځه راځه یا الله خیر زما ټرېننګ د ځان نه به راته اوس د دومتري هغه جانبرین جوړ کړمه ارزان ټینګ که زه انتظار کوم ستا د سترګو ولې پناه شوې ته زما د سترګو لالا څنګه کونټي بس کې واده انتظار کوم د واده په دې جاخو باندې ځان نه اړوم بابي به مې سره د کشانت ناست دي چې مزه به ما کړه راځي یو خو په شکال دی او واده سره مې د سره نه لګي قسم په خدای که په شلو ورځو کې مې یو ورځ واده ته انتظار کوم ستا د سترګو نازکې کوزېږې به نازکې کوزه شه صبر وکړه دا د خدای کور د دې زمیندار وران کې نو پټۍ اوبه کړې دی او لارې ټولې اوبه کړې دي یو خو دا کارم دی نو زه د سره څه وکړم لالا داسې قسم ټوپونه وخي زه داسې کار کومه چې دا موټر سایکل د شان راول شي په دې کنده باندې ور واړو ښه څه به باندې وکړمه په دې اوبو کې اړو که نه دا څه مرداري ده دا هغه کرم دی د دړې دا څه عجیبه سړی دی ټولې لارې اوبه کړي دي پټې دونه اوبه کوي او که نه په دې سپېږموی ظالم وله اوبه راړولي دي بدیس باندې خو ته لږ کښېنه همداسې پیاده به سره ډېر روانې دي نه به دې ځان له یو دوه چیلې غشتې وي نو ګرځولې به دي ته راواوړه راځه تا راته د ځان نه سمه زلیخه جوړه کړې ده راواوړه راځه لږ ګرځې یو ته ډېر ګرځې راوخېږه راځه دا خو مخکې راځه هغلته بلې خټې دي بیا خټې دي راځه هغه ځای ته ورسره ځو سر خوان نه یک جدید خود تبلیغ کی حسن اساس کش کابو گه یو استارتیگم یو این استارتیگم مالا دو سدیا تم نکم چیزی که شما سدیا سلام علیکم کورستا څنګه وعلیکم سلام خدای مسلمان خلا چرالی څنګه دې شروع پورې زما دې ته باکه ته شروع کړه کوچا ولی استارتیګ نه ما له وګو زه خو ته خوشاله شوم چې راځي راشه خو ته دیږي ويم د خدای مسلمانه ويم زمين د مشرانو غمتل وی زاړه مور او پلاخي د خدای مسلمان دا موټر سایکل خو تاسو سره د نیکه د وخت روان دي لاول د نیکه سره بیا د پلار سره او تاسو سره خیرونه دا په دوبه کې لګي پیسې ګټلي زله چې تاسو موټر سایکل ولا ون ټو پایپ والا ګاډي وډي دا مې بل ورځ واغښتو هغه ګاډي چې مې خاص کو کنه هغه مې تاوان کو پس موټر سایکل تر خپل وچم خو دا موږ په نه کوي ها ته ما ته صرف دوه یا تا چې موټر غشتو کنه نو تا پکې مال چا خدي پر چکر راکړي ودی سوداګر څه پکې نه بوته اسلام آباد ته نو ما خو ته نقد پیسې هم درکړې وې کنه بچي خو باچا څه کې ولې په هغه بچا چې بشنه شمولې نو ساتيږي نه سټارټینګ نه کولا خو سات موټر سایکل لاړه ته به اشاره ورکړ تو چن کړې په ته راډیو سره مې غم غلط شو یو 100 روپے قرض راکما په دې وګوره ګوکنه شي ټیک شي راشه خو ته دیږي ویم زمين د مشرانو غمتل یو د لوګي ملک کېدو او بل اثر ته پراټه په خوري د خدای مسلمان خلک پسې نو ته پسې من څه د روپې درک نه لګي ظالما د نسوار روپې سره نشته بچي غډي سره چې هغه خو ته شي کنه نو څه چلے را چلے خو چې ما ته نو غوښتي کنه نو څه زموږ پټرول لپاره پیسې نشته پټرول بګی نشته کنه در بکم نه لزه او څه کې سٹارټو مې کنه سٹارټینګ نه دا خو به چې روس څو کینه غو بي وقوبه زه به وقوبه خونیم خدای ته کینه ځکه نه سم دی سٹارټ پشي سٹارټینګ نه نشه سٹارټینګ ورو به ځان لغه موکا نو ولی نو سٹارټینګ نه څنګه نو دا پم د څنګه بوجو همړه د خدای مسلمانه پمتا نه زه به تعالی 100 روپیا درکم خو مال به سو واپس راکې زه به تعالی ان شاء الله
نو بس ژر به ژر کوم واپس کړه نه به داسې ګپي د خدای ولې؟ مسلمانه په تو ورته وګوره ولې سود به پسې نه راکې خو دې تباه برباد قزاق صدا خبره دې غلطه که څه سودخور یې نه د خدای مسلمان دې ته منافه وي منافه وي خو هغه څه ډېر د دغه د بادرنان ما نه په ټوکو پاتې شوې ده چې کوم ته لاړ شم تا به 1000 روپۍ واپس وړم یا به دا جګول ورکړم هغه به یې ضروري یا لکه د خدای مسلمانه موږ خو چې د کم سړي نه اوړو او چاله پیسې په پیسې ورکړي وایي دا دې ته منافه وي نو موږ خو والله هېڅ په پته نه نه دغه منافع ته مه خوشحالېږه هغه جن د پارزان سمه منافع وګټه او که دغه منافع ګټېږه نه د دوزخ د څه وایي د ځنګلو لرګی کوي به ځان له دا خبره پرېږده په مرګتیا په خاطر خو چې زر درکړم بیا خو به 2000 راکړې که نه او دا چې به زه انشاءالله درکړم بلکل دې خو چې زه سټارټ کړم نه زه سټاټول شم تا دې مخته ګورم ما په دوبۍ کې ټرېلې چلوي موټرسایکل کې لاس سټوي خو سټاټېږي نه خدای دې د سره خلاص کړم دا خو موټرسایکل دی که نه ټریلا خو نه ده که نه نو وروسته خو زه نه ګورې نه کښېنم ښه وروسته خو منافق سړی کښېني هغه څه وایي بېوقوفه وروسته مه کښېنه ځه ته ما داسې کار وکړه ته راپسې دې کوو نه دې کوه په ستا څه خیال چې دا ما پسې وروسته کښېني ما نه شي دوکه کودې بچي زه هم درپسې دې کوم ځه ها نو دیکه یادوم که نه بس دا کوم دي کا پم ته ځو ښه مزه چې راځه 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 ورکه دیکه ورکه دا چې من ستړی کړم که نو نه ته خدای مسلمانه ده که تیزه دیکه هوه که نه په دغه مې وشېږي نه کوزېږه کوزه شا بجا نیغېږم لا ووځه، ووځه. چې کوم در کوم نیغېږم کوه که نه د خدای مسلمان دا دې پم بس دا واړه پم اوف 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 لکه هغه سړي خو نشته کرسۍ خو خالي ده هغه دې ما روټۍ ته ناست یاره روچۍ نه خو یې مه راپاڅوه ګنهګارېږو هغه بس انتظار به وکړو ملګري ایا خورا خو شا ده چې خو ګوره یې خو بیا زره ورکو 300 څه شي لاړو راشه خو ته ودېږې د خدای مسلمان دا اړ مې وایي که نه چې د پاکستان نه چې ته لرې لاړ شم یار دې مفته چې ګوره پاکستان نه لیونی سپیم نه ځي ته په ایمان یې واده ووایه پرون کم ریټ ونن کم ریټ په یاد تپوس یې خو څوک نشته نو چا نن تپوس کوي نشته دی مړه او لکه دا روټۍ زر وکړې راپاسې که نه یار دا چاته مینتونه نشي ګورې ما ولې په دوبۍ کې د پېټرولو کار نه دی کړی شو اوس پېته زه په خپلې واچوم په جنا شي پیسې به صرف ورکړو ټیک ښه 1000 روپۍ وایه 1000 روپۍ و شابه 1000 روپۍ و شابه زما نه غر کو تبا کرا تنګه ته زما د اخلاق کاری نو خو راخوش دا د موټرسایکل په کپ ته ستا په خوله کې فرق نشته نو دوانه یو شان دي ما څه کړی دی ما خو هلته ریټ ته کتل ما چې په 1000 1 وروا نه وړي هغه ټول ریټ ټول شان ورته ورته وګوره مړه مړه راواچوه یاره څه در واچوم د 1000 نه خو شي واورېدو راواچوه راواچوه دا هم څه وکړه دا ودې دا خو تاسو د زرو نه مو واړوله ها نو څو کورونه وکړو نو بس ما د پیسې راکړې دي نو د خدای مسلمانه مې خو ټینګه کې یو ساس کې نه لچولې د زرو روپو خو لدونه یې که نه ګران شوي نه دي زه تاوان چې تاوان شي پکې نه کېږي قراقل زال اوس ورکوه پیسې ټیک ته او ما د پیسې راکړې پوره 2000 روپۍ اسوي دیکه وخه راځه هغه راځه نو مونږ خو دې کې ساتلو نه اوس په بیا دې کې 2000 بازار کوم رو راسیکل د لخرې ښه په خواني وخت نه راځه ملګري دا د موټرسایکلو د وخت کار نه دي تل اسمان ته خو تل راځه شاپ دا خو زما د کوزې کې زه به ځم که څه به ځي نو دی کو سو کنه ته بس زه کوزې کې ځم خپل موټرسایکل لا کړ پېټرول پکې نه جوړ شي نشو ستا دې مې د 1000 روپۍ ورنکړي شابه نو زه روپۍ نه ورکړې خو پېټرول نشته زه به څه زموږ کوتا یا نه کنه هغه پېټرول په ټول زما په خوله کې راوړته ستینی و لمبه به والم شابه دې کو شابه شابه پولې ذلیله کا شابه یاره د نادان دا نمبر څنګه ملاوي دا بیا چېرته تللی دی نمبر یې پاوډ کړی را به شي دا کور ته به راشي زه به ستا سرمن ولاړه کړم سلام علیکم په دې سایکل چېرته تللی وې بازار زما یې تپوس کړی جګې ته تپوس دي هله خو دا داجي سایکل مې دي زه پې نه ګرځم څه نه خپل موټرسایکل دې په کوټه کې دنده ودرولې او زما په سایکل ګرځي هله داجي د پېټرول د نرخ نه خبري ولې بیا په پېټرول څه چل شوي ساقدار ولې بیا ضرب ورکو 300 ته ورسېدل نو اچوه پکې په دوبۍ کې دې لږې ګټلې وې څو دغه درخمو ته ځان نه تېرې نه وم داجي دا مې ډېر په سخته دوبۍ کې ګټې دي مسافري مې پسې کړې ده مسافري مې پسې کړې خو زما سایکل دی په دې به نه ګرځې نورو نو دا خو چین نه سوځي داجي
په 1400 روپۍ باندې پرون پکې تیاره چولې په 1400 روپۍ باندې ښه بس خجی کړي دا خو پکې چې ګرځا ګرځي تا د پاره نه چولې ښه ځان د پاره مې ستا موټر سایکل شته دغه هم خرڅوم چې خواندنې لیکلي وختي ولا قراقونه 0 روپۍ قرار کړو 2000 بغوای دا دونه سود خو چې خد 2000 په موټر کې تاوان وکړو 15 لک روپۍ دې بیل نو په موټر سایکل لدیم ترز ورکا چې بیغه مشي دي بس هم دغه ته جوړ کړی چې دا دی پټرول کنه نو ان شاء الله دې موټر سایکل ځان خلاص کم او دا خې چې ما دا سایکل اغستې په وخت باندې چې دې پټرول دې ټینشن نه ختمې ما بس خلا روکه کا خو دې بي خو بس یاره او داجی څنګه چل دي دا تر کول خبرې کنه یاره بچي سویم کنه مړه دی نه څه څه دا واده دغه چې کوم دا قراقو ته پاواله کومه هغه ته مې خبر وشم دا قراقو لوکو قراقور له او هغه ځای کو هغه څه جوړیږي دغه دوه قراقور تاسو دغه چې قراقور لګي یاره دا هم خاجبه پکې نه کې داجی خپل کبر جی خپل بشي کنه ولی دې قمه کته وسو ګوره د تر دور استاد او پردو خرګو لګي بس یار دوست مې ولا به یو څه چلو شو یار دوست یار ته ډېر بی غیرت دی بی غیرت نه مزه نه کوم څه تاسو مال بل ځای چوکا نو څه ولې نه کې ولې باغ کې چل سره یاره نه مې ته خاجاجي ظالمه سنټر د زید ارس 40 د خو پیسې ګټي دیم نه کوم پیګي خدای پاک دا زما څه قسمت دی داسې قومه خپل خپل راکړي چې په خبره کېږي خو به بیګم خو په دغه خبرو کې نه بیګم داجی د دې نازک نه واوره نو اچھا جی ما ته بچو تاسو خایا او بس اوکې داسې کار دی کنه چې کې کنه هم نازک سبا واده کې یو یل داجی هم کاشته درمانی کنه نو خو دې خو چې دې پوره نه کی او درمان وي پدې له پدې شي دا څه نه کوم څه نه لاړ ته اوس وګوره دا دومره قمه قلې ته رښتې نه انکار کوي هغه هم د تر لوري ده ویم چې اوس د هغې پوله ټوکم خو د دې پوله ټوکم په مغازیه چېرې ټول پاکستان خلکو ته پته ولګي چې یو مغازي د اټک د پول نه ارزان وغورځوم دانګې مغازیه داسې کې قره دانګې مسلمیه مخې له مه راځه د خدای مسلمانه خودکشي کومه هم خبره واوره مه دانګه هم داسې کې قره پرېږده اسلمه پرېږده هم خودکشي کې او نه خودکشي تا ته پته نه لګي چې ارامه ده اسلمیه ما ته پته لګي خودکشي ارامه ده خو زه نن کومه د خدای مسلمانه خدای ته دې وردانګل لکه خولې ته چې یو چوم خاوره ور واچې ځان مه کار کوه اسلمیه دا ټک د سیند چا ډېر صفت ماته کړی دی او پرېږده چې نن په دې کې ځان مړ کړمه زما خبرې ته غوږ کېږده ستا یو افرايي او یو د کنډاسه خور نن د خدای مسلمان یو دوه ملیدر د هغې نه دې خلاصوي اسلمیه انسان چې په ژوند کې تنګ شي هغه بیا مرګ ته هم غاړه کېږي زه د دې خور نه ډېر تنګ یم او د دې خورۍ نه تنګ یم پرېږده کنه د مګوینه ولې را سر نه چکې چې خپل ځان تباه او برباد کړې مخیرت باندې ذلیلې اسلمیه خدا راته ووایه د خدای مسلمانه ته نن زما په لاره کې دیوال جوړ شوې ته دلته کې څه کوې شکر وباسه چې نن زه ستا په لاره کې دیوال جوړ شوم چې اوس په تباه او برباد وي دلته کې راغلم کبانو ده ما د جاوید اټک کبان ډېر خوښ اسلمیه دانګم نه ځه ستا خبره مې وویل اسلمیه ما ته پته لګي زما داسې دښمنان شته چې په ما باندې خوشحالېږي پرېږده دغه دښمنان خپل ځان ټیک کړه بل ته مه وایه چې غلي داسې کار وکړه چې زه را مخکې مې پناه شه پاکستان مه غر کوه ښه ده اسلمیه ستا خبره مې وویل لاړم زه ښه الله دې مل شي اورې خودکشي کومه د خدای مسلمانه اخرت پرې تباه او بربادي چا چې خودکشي کړې ده هغه خاطر اوس بیاني غر کوه پر کې